سلامونه سهار په خیر دوستانو خدای ښه اوسئ جوړ اوسئ زما نوم حسیب ترین ده زه ګرافیک ډیزاینر یم 11 کاله کېږي چې ما تجربه ده خو زه اوس د هېواد نه وتلی یم په هسپانیې کې یم په همدغه رشته کې همدغه برخه کې خپل دغه کار ادامه ورکوم او همچنان لږ څه زده کړه کوم هم د مونږه د نننۍ بحث پر مورد زه غواړم تاسو سره خبرې کوم چې دغه مونږ تاسو نن سافټویر باندې خبرې نه کوو چې د ګرافیک سافټویر څه ده مونږ تاسو ته مهم ده چې دغه د ګرافیکس د فلسفه د ګرافیکس هغه د اصول د هغه په اړه مونږ تاسو خبرې کوو چې ولې مونږ دا کاروو په څه اساس کاروو چون متاسفانه په افغانستان کې بعضې کلمات دي یا بعضې ترمینالوژي دي چې هغه په ستانه شکل کې نه ده نو ما هدف همدغه چې موږ په درې برخو کې دغه سیشن تکمیلوو اول بحث کې سپیشلایز یا جنرالایز زه غواړم چې زه سپیشلایز اوسم یا یو بحث کې د ډیزاین یو بحث کې کار وکړم یا نه جنرال ټول بخشونه د ګرافیکس یا د ډیزاین زه کور کوم دویم برخه مهم برانډ آیډنټیټي ده او دریم برخه څنګه موږ تاسو کول چې د افغانستان له مارکیټ نه یو ښه فریلانسر اوسو یعنې په څنګ کې دې چې موږ تاسو یو وظیفه لرو یا هم درس وایو څنګه موږ تاسو ښه اوسو کولی چې یو از فریلانسر کار وکړو اخرني درې څلور میاشتې چې ما درې کتاب ولوستي دي په نوم د هاو ټو ډیزاین ا لوګو د یو عربې ښځې ده چې ډېره مشهوره کتاب ده او په ډیزاین نړۍ کې اوس د ټاپ فرست کتاب ده په نوم د حدیل دویم کتاب لوګوز دات لاست چې د الن پیټر ده دا نوی چاپ شوی ده دریم کتاب میډ بای جیمز زه دغه سیشن موږ تاسو په د دغه درې منابع نه اخیستی ده او زه غواړم تاسو همدغه د دغه درې منابع نه د تاسو دغه په شکل د خلاصه دغه پرزنټیشن تاسو ته وړاندې کوم زه څوک یم په لږ څه معلومات تاسو ته ورکړم ما د 2008 کال کې د افغانتوب نه فارغ شوی یم متاسفانه وایم چې زه بیا 2012 کال د فزیک ډپارټمنټ کابل پوهنتون نه فارغ یم ما هېڅ وخت نه غوښتل چې زه فزیک ولولم او چون تاسو خپله پوهېږئ چې د افغانستان د کانکور سیستم داسې یو سیستم ده چې تا هر څه نمرې چې اخیستې دي تا هماغه ډپارټمنټ ته لیږي ما اول متاسفانه ما اشتباه په انتخاب کې وه ما غوښتل چې زه کمپیوټر ساینس ولولم خو کمپیوټر ساینس ونه سوه بیا زه لاړم فزیک ډپارټمنټ ته فزیک ډپارټمنټ مې خلاص کړه تکمیل سوم نو به د هغې وخت کې ما غوښتل چې د تغییر رشته ورکړم ما اخرنۍ وظیفه دنده په افغانستان کې په 2021 کال کې چې زه د افغان پوسټ د کمیونیکیشن اند بزنس ډیولپمنټ ډایرکټر وم او د 2022 کال تر اوسه پورې زه اوس مصروف د فریلانسینګ کې یم چې زه فریلانس کوم دلته تاسو چې کړی 2008 نه تر 2010 پورې دا داسې یو سخته دوره شخصي ما لپاره و په دې و د په کوم تاسو ټول ته به وي چې د ګرافیکس پدیده یا د ګرافیکس دغه سکتور د په افغانستان کې بیخي مکمل نه وای ده دلته خلک ډېر سخت چې تاسو پوه شئ چې څنګه موږ اوس کولی چې خپل دغه د کاریر یا خپل دغه پروفیشنالیزم جوړ کړو از ګرافیک ډیزاینر په افغانستان مارکیټ کې ډېر سخته ده خو په 2008 او د 2010 کال کې چې هغه وخت ما تصمیم ونیو چې زه از ګرافیک ډیزاینر زه غواړم چې خپل دغه ژوند یا خپل دغه کاریر یا خپل دغه آینده از ګرافیک ډیزاینر جوړ کړم هغه وخت کې دغه ګرافیک ډیزاینر اصلا نه وه که وه هم هغه وخت طلوع یا موبي ګروپ ورته وایي طلوع تلویزیون وه روشن تلکام وه دغه آریانا تلویزیون و هغوی دغه وخت کې خپل دغه د هندوستان د عربي ممالکو نه یا د پاکستان نه ګرافیک ډیزاینران راوړل په کابل مارکیټ کې هغوی ته کار کوله خو افغانستان ډیزاینران هغه وخت نه وه او هغه وخت و چې ډېر که وه هم ډېر کم وه خو لیکن متاسفانه مارکیټ هغوی باندې اعتبار نه کوله خو ډېر یو سخته دوره وه چې تېره سوه او
ما هغه دوره کې یعنی ما دا ته چې د تاسو هم شاید وسنۍ مارکیټ تاسو ډېر سخته وي خو لیکن لږ څه حوصله باید ورته وکړئ. ما مختلف لوګوګانې کار کړي د افغان پوسټ لوګو، د سلام ټلیکام لوګو، اترا، د فواید عامې لوګو چې متاسفانه بیرته تبدیل شوی ده، یعنی د ثبت احوال نفوس لوګو، یعنی تقریبا له ډېره 350 نه شاوخوا لوګو ما ډیزاین کړي او د افغانستان په مارکیټ کې د انټرنیشنل په مارکیټ کې مې هغوی لانچ کړي، ریلیز کړي. اولنی بحث دا ده چې سپیشلایز یا جنرالایز. یو بحث چې ډېر په افغانستان په مارکیټ کې دا ده کله چې یو پوزیشن اناونس کېږي کله تاسو وګورئ تاسو هلته لیکل شوی ده چې we need a graphic designer who can do motion, web design, UI UX، یعنی یو تاسو نه یو غټ پکیج غواړي. نو په دغه اوسنۍ او دغه په افغانستان مارکیټ کې ښه ده، لیکن متاسفانه په انټرنیشنل مارکیټ کې ډېر یو غټ ستونزه ده. کله چې زه په انټرنیشنل مارکیټ کې راغلم ما خپل سی وي چې لیکله هر څه ته چې ما هر کمپنۍ ته ما خپل سی وي لیکله هغوی چې دغه مهارت چې کتل ښه زه په ټولو بخشو کې پوهېږم نو څه څو د هغوی ته لږ شک پیدا شو چې ښه آیا دا رښتیا وایي که دروغ وایي. چې په انټرنیشنل مارکیټ کې لوګو ډیزاینر یو ډیزاینر ده، یو آی ډیزاینر یو ډیزاینر ده، د لی اوټ ډیزاینر یو ډیزاینر ده. نو په دغه وخت کې اوسنی چې تاسو خپل د کریر شروع کوئ از ګرافیک ډیزاینر تاسو ته اوس څه مهم ده؟ اول مخکې ده چې پوه شو چې سپیشلایز شو یا از جنرال کار وکړو باید تفاوت د آرټیست او ډیزاینر باید پوه شو. موږ تاسو ډیزاینر یو او آرټیست څوک ده؟ څوک چې مثلا هنرمند ورته وایي، موږ تاسو ورته هغه څه چې په شکل د خلاقیت یا ډیزاین کوي. آرټیست هغه څوک ته وایي چې په خپل دغه د تفکرو یا خپل تخیلي ذهن چې لري هغه په خپل کانواس کې راوړي. لیکن ډیزاینر څوک ده؟ هغه څوک ده چې په اساس د ډیټا، په اساس د مارکیټ ریسرچ تاسو څه کوي؟ ډیزاین کوي. آرټیست هغه څوک چې شاید یو نفر یې خوښ کړي، یعنی یو نفر هغه که تاسو موزیم ته لاړئ، که تاسو کوم یو ډیزاین یو غټه موزیم چې لاړ شئ تاسو هلته وګورئ چې آرټ پروت ده هلته، تاسو شاید هغه یو نفر خوښ کړي. لیکن د ډیزاین که تاسو کوم لوګو ګورئ، که تاسو کوم مجله ګورئ، هغه ډېر خلک خوښوي. آرټیست چې ده یو ټالنت ده، یو څه چې د خپل د شخصي ټالنت ده چې ته خپله لاس چې هر رقم هغه ته برس چې ته چلوې د خپل هغه شخصي ټالنت ده. لیکن ډیزاین یو مهارت ده، یو سکل ده. د آرټیست نه خلک سوال کوي چې ښه دغه تا چې دغه شی رسم کړی دا څه معنا ورکوي، ته مجبور یې چې هغه ورته تشریح کړي. لیکن از ا ډیزاینر ته دغه د مشکل حلوي، یعنی خلک تا سوال نه کوي. خلک کله تا دغه ډیزاین وګوري خلک پوهېږي چې ښه دا څه معنا ورکوي، یعنی حاجت د سوال کولو د دا ډیزاین نشته. او از ان آرټیست د هغې هنر د هغې کار یوازې خپله ته ده، لیکن از ډیزاینر اتا ډیزاین اتا کار ټولو ته ده. یعنی اوس موږ تاسو کله که تاسو په کابل کې ووایي یا په افغانستان کې تاسو ووایي چې ته آرټیست یې یا ډیزاینر یې، دغه همیشه څه کوي چې نه زه ډیزاینر یم، چې زه مشکلات حلوم، زما یو سکل ده، زما دغه ډیزاین یا زما دغه پروجیکټ هر څوک خوښوي. او از ان آرټیست هغه څوک ده چې خلاقیت لري، کریټیویټي لري، خو لیکن هغه خپل لپاره ده. اوس موږ تاسو ډیزاینر کوو د څو بخشو کې ده: ګرافیک ډیزاینر، برانډ ډیزاینر، ویب ډیزاینر، یو آی یو ایکس ډیزاینر، پروډکټ ډیزاینر، موشن ډیزاینر، فیشن ډیزاینر، انټیریر ډیزاینر، همداسې نور. که تاسو وګورئ دغه هر د چپ خواته چې دغه کلمې دي ګرافیک، برانډ، ویب، دغه ټول یو مشکلات تاسو حلوئ. تاسو یو تارگت آدینس ته یو مشکل حلوئ. از ګرافیک تاسو لوګو جوړوئ، از برانډ تاسو برانډ آیډنټیټي جوړوئ، از ویب ډیزاینر تاسو د یو کمپنۍ دغه د ویژوال ایمیج ویب سایټ جوړوئ. یعنې د هر یو بخش ته تاسو د هغې مشکلات حلوئ. نو په دې خاطر ډیزاینرز چې موږ تاسو از ډیزاینر چې یو
د یو کمپنۍ د یو انسټیټیوشن یا د یو مملکت په سطح موږ د هغوی مشکلات حلوو. یا غواړو چې سپیشلایز اوسئ یا جنرالایز. ما په دوه بخشو کې دا تقسیم کړی ده. اول اکسټرنلی ده، بل انټرنلی. یعنې تاسو از ډیزاینر تاسو دوه بخشه لرئ. تاسو خپله ځان دوه بخشه تقسیم کړئ. یو ځان خپله انټرنلی داخلي موارد ده، یو خارجي موارد ده. که څه معنا که اکسټرنلی تاسو هغه بخش یاست تاسو چې کلاینټ سره ډېر ارتباط لرئ، تاسو د بلې نړۍ سره، د بزنس مارکیټ سره، د خلکو سره په تماس کې یاست، او دلته تاسو څه کوئ؟ ځان از سپیشلایز وښیئ. انټرنلی تاسو خپله یعنې خپل ځان سره جنرالایز په دې معنا تاسو ځان خپل اپډیټ کړئ. له هر موارد نه باید پوه سئ چې ښه ویب سایټ څنګه ډیزاین شوی ده، لیاوټ څنګه ډیزاین شوی ده، دغه برانډ آیډنټیټي څنګه جوړ شوی ده. بیا په ایکسټرنلی کې تاسو برانډینګ تاسو هغه سپیشلایزد کار ده چې زه یوازې برانډینګ کوم، زه یوازې مجله ډیزاین کوم، زه یوازې لوګو کار ډیزاین کوم، زه یوازې په موشن کار کوم. دغه ایکسټرنل تاسو خپل ځان په نورو خلکو ته ښیئ. اما انټرنلی تاسو باید هر څه پوه سئ، چون په دې معنی چې تاسو دغه د کریټیویټي موضوع لږ څه زیاتېږي، پراخه کېږي. په بل مثال کې زه تاسو ته خپل مثال ورکړم. زه حسید ترین زه سپیشلایزد از لوگو دیزاین اند برانډ آیډنټیټي کې یم. اما تخصص یا اما دغه تجربه چې د 11 کال تجربه ده، زه په دې لوګو او برانډ آیډنټیټي کې ډېر ښه یم. خو په څنګ کې ما د نورو کارونو مثلا انوال ریپورټ ډیزاین مې کړی دی، ویب سایټونه مې ډیزاین کړي دي، ویژوالز یعنې بعضې موارد ما تلویزیونونو ته جوړ کړی دی، انفوګرافیکس مې کړي دي، موبایل اپ او یو آی دا ټول مې چې کړی دی، ډیزاین کړي. خو دغه موارد زه هیڅ وخت خپل کلاینټ ته دومره نه ښیم، چون کلاینټ په افغانستان کې مشکل ته، لیکن په انټرنیشنل مارکیټ کې که تاسو ووایئ چې زه ټول کار کولی شم، هغوی تاسو شک بر کېږي. لیکن په افغانستان مارکیټ کې ښه والی دغه ده چې مارکیټ دغه سکتور دا نوی ده، او په دې هر بخش کې موږ تاسو سپیشلایز نه لرو. که تاسو په د افغانستان مارکیټ کې تاسو که ووایئ زه هم یو آی کار کوم، هم یو ایکس کار کوم، هم لوګو جوړوم، تاسو ته د چانس دغه ده چې تاسو ډېر شاید پروجیکټونه ډېر پیدا کړئ، تاسو شاید ډېر مصروف واوسئ، شاید تاسو ډېر اوسئ کولی چې اچیومنټ ډېر وکړئ. نو ښه ده چې تاسو په دې دواړو بخشو کې هم ځان سپیشلایز کړئ، هم ځان جنرالایز کړئ. جنرالایز په دې معنا چې بیا هم تاسو ډېر مطالعه وکړئ، له هر بخشونه مطالعه وکړئ، اما تمرکز تاسو باید خپله په د سپیشلایزیشن کې واوسي. دویم بخش برانډ آیډنټیټي ده، چې یو موضوع ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې متاسفانه دغه برانډ آیډنټیټي ډېره اشتباه په شکل باندې ده ترجمه شوی ده. خلک فکر کوي چې برانډ آیډنټیټي جوړول دا داسې یو لکه لوګو ډیزاین ده یا لیاوټ ډیزاین ده، لیکن دا اصلا چې کله زه په انټرنیشنل مارکیټ کې راغلم، ما چې خلکو سره خبرې کولې، ما ډېر اشتباهات ځان سره پیدا کړو چې ما څومره اشتباه کړی و په دغه وخت کې چې ما برانډ آیډنټیټي باندې پوه شوی نه وم. زه تاسو ته یو مثال ورکوم. موږ 3 نفر لرو په نوم د احمد. 3 نفر ده، نوم احمد، اول نوم یې موږ تاسو همیشه فرست نیم، سیکنډ نیم او لاست نیم لرو که نه. د فرست نیم د هغې احمد ده. تاسو احمد که سترګې پټې کړئ، احمد په باره کې چرت ووهئ، خو احمد ډېر خلکو تاسو مخ ته راځي. کوم احمد؟ بیا راځو ښه احمد فهیم، لږ څه دغه دویم نیم هغه اصلي نوم چې راځي، احمد فهیم، احمد نوید یا هم احمد مسعود. بیا تاسو لږ څه مشخصه کېږي ښه چې احمد مسعود یا احمد فهیم یا احمد نوید، تاسو ته مشخصه کېږي ښه کوم احمد نوید، کوم احمد مسعود و یا هم کوم احمد فهیم. خو بیا هم چون احمد فهیم، احمد نوید یا احمد مسعود ډېر یو کس کولی شي چې یو نوم کولی شي په 2-3 کسو باندې واوسي. نو بیا راځو دغه د احمد فهیم دغه څېره
د احمد نوید څیره د احمد محسود څیره تاسو ته معلومه کیږي چې څوک ده، یعنی څوک ده مشخص شو. تاسو اوس که تاسو ته وایي چې احمد نوید هغه څیره معلومه شو تاسو ته بیخي مشخصه شو چې کوم شخص په اړه موږ تاسو خبر کوو، د کوم الک په اړه موږ تاسو خبرې کوو. بیا راځو چې لږ څه نور مشخص کوو. احمد فهیم د هغې هغه خصوصیات یا کریټیو ده، احمد نوید هپی ده او احمد مسعود یو آرام سایلنس الک ده. نو بیا بیخي تاسو ته هغه ټول موارد چې د یو کس په هکله غواړئ چې معلومات پیدا کړئ تاسو ته بیخي مشخصه شوه. څه معنا؟ احمد فهیم نومې ده، د یو څوک دغه څیره د هغې لوګو ده او د هغې خصوصیات د هغې هغه خصوصیات برانډ آیدنټیټي ده. یعنې که یو څوک شوخ اوسي، مثلا احمد فهیم شوخ ده، احمد فهیم د احمد فهیم نوم ده، د هغې څیره تاسو د هغې لوګو ده، خو دغه شوخ یا شوخه کلمه چې ورته وایي دا د هغې برانډ آیدنټیټي ده. یعنې په هغه شکل کې تاسو تصور کوئ. لکه بل مثال تاسو ته ورکړم، کله چې تاسو دغه کوکاکولا څښئ که نه، کوکاکولا څښئ، د هغې دغه رنګ که تاسو دغه کوکاکولا په یو ګیلاس کې واچوئ بدون د هغې د قطۍ یوازې په ګیلاس کې واچوئ، تاسو هغه وڅښئ، تاسو په دې فکر کوئ چې هغه ښه چې د هغې طعم د هغې لذت تاسو په دې خوله کې شته، تاسو آنن فکر کوئ چې دا کوکاکولا ده. یعنې د هغې د کوکاکولا طعم ټیسټ د هغه برانډ آیدنټیټي ده. او یا هم که مثلا کله تاسو دغه سور قطۍ وګورئ، کله چې تاسو د سور قطۍ وګورئ تاسو فکر کوئ چې دا کوکاکولا ده. یعنې په څه معنا چې دغه سور قطۍ یا سور رنګ دغه د کوکاکولا آیدنټیټي ده، خو د کوکاکولا لوګو چې دغه په شکل کې لیکل شوی هغه لوګو ده، د کوکاکولا نوم چې ده هغه د هغې نوم ده. پس تاسو هیڅ وخت اشتباه ونه کوئ چې لوګو برانډ آیدنټیټي ده. یعنې دا هیڅ وخت تاسو فکر دغه موضوع که تاسو ته په کابل کې وایي چې ښه زه غواړم برانډینګ وکړم، تاسو به ورته وایئ چې ښه برانډینګ چې غواړئ، برانډینګ کې څه غواړئ؟ چې برانډینګ ډېر غټ موضوع ده او برانډینګ د ګرافیک ډیزاینر په لاس کې نه ده. برانډینګ په مرور د زمان د پروډکټ ډیولپمنټ د پروډکټ کله ښه کېږي د هغه که مثبته خلک د کسټمر د ټارګټ آډینس ورته ښه نتیجه ورته ورکړله، د هغې هره برخه یا احتمال لري چې دغه رنګ اوسي، احتمال لري چې دغه لوګو اوسي، احتمال لري چې د هغې دغه لذت دغه ټیسټ اوسي، هر هغه نور فاکتورونه شته چې تاسو کېږي هغه ته برانډ جوړولی سي. نو تاسو هېڅ وخت باید د دې دغه چی ونه کړئ چې که تاسو ته کلاینټ وایي چې ښه زه برانډینګ غواړم، تاسو ځان سره مشخصه کړئ چې ښه برانډینګ کې څه غواړئ؟ لوګو غواړئ، کلر پلیټ غواړئ، آیدنټیټي غواړئ چې دلته آیدنټیټي ډیولپ کړم څه؟ مثلا که تاسو زه که مثال ورکړم د بعضو برانډونو، مثلا که تاسو روشن فکر کوئ، که تاسو دغه د روشن نوم واورئ، هغه به تاسو ته دغه د روشن هغه رنګټون چې ده روشن نزدیک شدن، که تاسو دغه نزدیک شدن دغه رنګټون چې تاسو واورئ تاسو ذهن اتومات په روشن باندې کنکټ کېږي. دغه نزدیک شدن رنګټون دا خپله یو برانډ ده، یعنې یو احساس تاسو ورکړل شوی روشن ته. مثلا د اتصالات که تاسو ته وایم، که اتصالات که تاسو وګورئ شاید خراب انټرنټ یا ښه پکیج ونه لري یا فاست انټرنټ ونه لري، که تاسو دغه فاست انټرنټ یا ونی یا کوم مشکلات ولري په دې ټیلیکام سکتور کې، تاسو دغه د خراب انټرنټ کلمه تاسو کنکټ کوئ له اتصالاتو سره، دا په دې معنی چې دغه خراب سرویسز دا اتصالات ته کنکټ شوی، دغه خراب سرویسز کلمه دا خپله یو برانډ ده چې اتصالات ورته وصل کېږي، یا په شکل کې ریډ بال. دغه جنسنګ مثال تاسو ورکړم، تاسو که په یاد یو څو خربیښونه لکه څه شکل د کامیک به جوړ شوی و، هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ که نه، که تاسو دغه چې اورېدلی دا کلمه تاسو چې واورئ هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ، دا تاسو اتومات تاسو جنسنګ انرژي ډرینک سره وصلوي.
دغه تاګلاین تاسو ته له جنسینګ سره چې کنیکټ کړی یا وصل کړی ده د خپل دغه تاګلاین یو برانډینګ ده یو احساس چې تاسو ته ورکړل شوی ده یعنې دوه نور مواد مثلا لکه کرکټ چې تاسو وایي راشد خان که تاسو راشد خان نوم واورئ تاسو که راشد خان شاید هم تاسو د آی پی ایل کرکټ سره وصل کی یا تاسو سره دغه د نورو نړۍ دغه کلبونو چې دا کرکټ کوي دغه یا د ګوګلي په شکل دغه توپ اچوي په شکل ګوګلي دغه د ګوګلي چې د اچوي د په شکل سټایل چې د ګوګلي سټایل د اچوي دا چې راشد خان سره وصل ده دغه صفت د ګوګلي راشد خان سره چې وصل ده دا په نوم د خپله ګوګلي یو برانډ ده چې پایس د یو برانډ پیژندل کېږي یا کرسټیانو رونالدو تاسو کرسټیانو رونالدو تاسو نوم اورئ لیکن تاسو دا وصل کوئ له د اوسنۍ کلب چې د النصر سره فوټبال کوي که نه د خصوصیات عموما یا احساسات د خپله برانډ ده اوس لوګو کوم برخه کې راځي راځئ تاسو ته یو سټرکچر وښیم تاسو یو بزنس فکر وکړئ صحیح ده یو بزنس ستراتیژي څوک غواړي یو کمپنۍ شروع کړي د هغې بزنس نه ستراتیژي معلومه ده که زه غواړم چې بزنس شروع کړم مثال دغه د خپل د یولرنا تاسو ته ورکړم یولرنا راځي غواړي چې یو اکاډمي جوړ کړي په شکل د سټنډرډ انټرنیشنل لیول باندې یو اکاډمي جوړوي د دې برانډینګ ستراتیژي ډیولپ کول تاسو as a graphic designer as a logo designer تاسو زه د یولرنا مانجمنت سره خبرې کوئ چې تاسو ستراتیژي څه ده ته څه غواړئ تاسو ته لیست کوئ چې ښه زه غواړم آفلاین شروع کړم زه غواړم آنلاین شروع کړم زه غواړم په انګلیسي برخه کې زه غواړم په کمپیوټر برخه کې دغه ټول موارد تاسو نوٹ کوئ د هغې میشن او ویژن تاسو نوٹ کوئ زه غواړم چې انټرنیشنل لیول اکاډمیک زه په کابل کې راوړم بیا هغه درېیم برخه کې چې مثلا د یولرنا تاسو ټول موارد ریسرچ هم وکړه تاسو راځئ لوګو جوړوئ دغه لوګو دغه د یولرنا هغه فیس ده لوګو مثلا یوازې دغه د اوسنۍ لوګو چې د یولرنا لري د هغه دغه څېره ده فیس ده خو بیا په بله مرحله کې برانډ آیډنټیټي تاسو ډیولپ کوئ که چې مثلا د یولرنا په سوشل میډیا کې کمپین کوي بیلبورډ اچوي د هغې بزنس کارتونه ده د هغې دغه فلایرز دي دغه ټول برانډ آیډنټیټي ده چې اوسنۍ یا مثلا خپل د احمدي صاحب چې خپل دغه د بعضې څېرې چې د دوی په یولرنا کې دوی لري د هغې لپاره مارکیټینګ کوي دا خپله دغه د برانډ آیډنټیټي ده بیا برانډ څه ده که تاسو اوس په کابل کې تاسو یوازې چې واورئ ښه یو کورس ده چې هغه انټرنیشنل سطح باندې درس ورکوي دغه جمله چې تاسو کله واورئ تاسو فکر کوئ چې زه ښه دا خو یولرنا وایي یا په بله مورد یک کورسی هست که به شکل اکادمیک درس میده تاسو فکر کوئ دا خو یولرنا ده یو کورس ده چې آنلاین شکل باندې د ټکنالوژي کې درس ورکوي دغه جمله تاسو ووایئ دغه اتومات یولرنا خو برانډ دغه وخت کې ده چې تاسو د خپل ټارګټ آډینس ته ښه سرویسز ورکوي ښه خدمات ورکوي نو هر بحث هر نور فاکتور چې ده که تاسو لوګو وګورئ هغه اتومات په تاسو کمپنۍ باندې فکر وکړي که هغه تاسو یو جمله ولولي تاسو کمپنۍ ته باید رابط ورکړي که هغه یوازې تاسو دغه د ټاګلاین واوري هغه فکر وکړي چې دا ښه د هماغه کمپنۍ ده نو په آخر کې په دې نتیجه موږ تاسو رسېږو چې لوګو is not brand identity or branding دغه بیخي تاسو بیخي څه کوئ چې لوګو برانډینګ نه ده برانډینګ یو احساس ده چې تاسو د یو کمپنۍ یا د یو پروډکټ په مقابل کې تاسو څه لرئ که هغه ښه ده که بد ده که هغه مثبت ده که منفي ده یعنې برانډینګ یو احساس ده برانډینګ هېڅ وخت لوګو نشي کېدلی لوګو جز د یو برانډینګ ده لوګو جز د یو برانډینګ یعنې لوګو د یو ارګنایزیشن یوه څېره ده د هغې هویت ده چې باید موږ تاسو پوه شو بله مورد که مثلا لوګو خپله د مخکې تاسو ته وویل چې د هغې یو څېره ده مثلا فرق کوي چې هر لوګو چې په شکل د سمبول هغه پرزنټ کېږي
عموما در لوگو په څو شکل ده، یعنی دغه تایپولوژی یا د په شکل ساختاری یا ساختار د لوگو په څو شکل ده. په شکل د اکادمیک او ستاندرد شکل باندې لوگو په درې ډوله ده. یو لیټر بیس، سمبول او ډاینامیک. د لیټر بیس چې لاندې ده هغه د هغې لاندې درې نوره برخې راځي چې ټایپوګرافي، کالیګرافي او مونوګرام. به د سمبول د لاندې درې نوره ده: ابسترکټ، ماسکاتس، امبلمز. او د ډاینامیک لاندې دوه نوره بخش ده چې فورمولا او ډي ان ای. د هر یو بخش تاسو تشریح کوم. کله چې موږ د ټایپوګرافي لوګو د اوسنۍ مارکیټ د افغانستان کې تاسو ګورئ، دغه طلوع تلویزیون چې ده په شکل دغه طلوع چې ده لیکل شوی ده ساده لیکن د یو فونټ یو عادي حالت نه وتلی ده. مثلا تاسو کله طلوع لیکئ که نه د هغې د خط د لاس لیک د هغې نه وتلی او په شکل د ډیزاین شوی د منظم شوی، دغه ته ټایپوګرافي وایي. کالیګرافیک لوګو هغه لوګو ته وایي چې لږ خطاطي شوی، یعنې لږ بعضې المنټونه د بعضې یعنې له حرف سره د کلمو سره لږ څه لوبه وکړي چې هغه په شکل د کش کوي، راټول کوي، یعنې په شکل د هغه منظم کوي چې په شکل د هغه یو شکل د لوګو راسي. یعنې کالیګرافیک چې ده الجزیره مثال ده. مونوګرامز هغه لوګو ته وایي چې په شکل د ډېر ساده لیکن له حروفو نه جوړ شوی، لکه خالد لمر. که تاسو د قسمت د خالد لمر وګورئ دغه دلته ک ان ال، یعنې دوه لوګو ده، دوه حرفه، دوه لیټره ده وبخښئ. ک ال ډېر ساده د لیټرز، یعنې د کلمې د کلمو نه په شکل ډېر ساده او لوګو جوړ شوی ده. ابسترکټ هغه لوګو ته وایي چې په متشکل د دوه برخو وي، د آیکن شیپ، سمبول او د هغې نوم لاندې. دلته تاسو د آریانا لوګو وګورئ. د آریانا لوګو په اصل کې د پاس چې ده یو مرغۍ ده او لاندې د هغې ټکسټ لیکل شوی ده. دغه دواړه چې دا باید همیشه یو ځای واوسي، دې ته وایي ابسترکټ لوګو وایي، متشکل د دوه مواردو، سمبول او متن. ماسکاتس هغه لوګو ته وایي چې د هغې نه مثلا کوم بعضې شیپس المنټس لکه د بعضې حیواناتو یا د بعضې نور شکلونو تاسو غواړئ چې هغه لږ ذره فني واوسي، یا لږ ذره مثلا لږ څه غواړئ چې کسټمر ځان سره اټراکټ کړي، هغه لوګوګانو ته وایي چې لږ ذره په شکل د فني یا په شکل د بعضې څېرې تاسو استفاده کوي. اوکې، هغې ته ماسکات لوګو وایي. لکه د یمي پخواني لوګو، د اوسنۍ لوګو خو تغییر کړی، لیکن پخواني لوګو د یو په شکل چې جوړ شوی ده، هغه د څېره چې دی د یو نه پوهېږم که د شی ده خو د هغه نه جوړ کړی ده. او امبلمز هغه لوګوګان عموما دولتي لحاظ ده چې په شکل د دولت ډېره موارد کې دولتي لوګو ده چې په شکل د ټاپه یا په شکل د دایروي شکل باندې جوړېږي، هغه د امبلمز لوګو وایي چې خصوصا دغه دولتي اداراتو ته ډېر زیاته استفاده کېږي. فورمولا لوګوز کوم لوګو ته وایي چې دا عموما هغه لوګوګانو ته وایي چې هغه اصل لوګو په خپل ځای، اما د هغې څنګ کې سب برانډونه ډیولپ شوي دي. دا ډېر له هغه د ګروپ آف کمپنیز ته ډېر استفاده کېږي. که تاسو د امارات ایرلاین لوګو ګورئ، خپل دغه امارات هغه اصلي لوګو یې شته په جای ده، په څنګ کې نور سب سسټر کمپنیز لري، مثلا فلایټ ټرینینګ اکاډمي ده، سکای کارګو ده، ګروپ سکیورټي ده. که تاسو ټول دغه فقط لاندې تغییر خوړی ده، لیکن دغه پاس دغه امارات له اول سره هماغه عین شی ده. دلته دغه فورمولا لوګو مارکس ورته وایي. هغه ګروپ آف کمپنیز چې خپل لاندې سسټر کمپنیز لري، څنګه خپل هغه اصلي هویت وساتي، خو سسټر کمپنیز ته هم یو شکل د هویت ورکړي. دې ته فورمولا لوګو مارکس وایي. بله موارد لوګو ډي ان اي لوګو مارک. ډي ان اي لوګو مارک هغه لوګوز ته وایي چې له متشکل د څو المنټونو نه اوسي، او دا عموما لږ ډېر وخت ډېر موارد چې استفاده کېږي په انیورسریز کې استفاده کېږي. مثلا د
یا بعض المنټونو تاسو استفاده کوئ چې د هغې کې څو المنټه اوسي او هر المنټ تاسو یو غواړئ چې استفاده وکړئ. مثلا د امریکن یونیورسټي ان کایرو چې په مصر کې د امریکایي پوهنتون ده، د هغې 100 کلنۍ ده. یعنې دغه 8 المنټه ده چې دا په شکل په لوګو کې په هره برخه د لوګو کې مثلا بیل استفاده شوی ده. نو هغه ډي ان اے چې ده په هغه شکل چې مثلا موږ او تاسو ډي ان اے لرو زنجیروي شکل ده، دا په هغه شکل مثلا تاسو کولی شئ استفاده کوئ لکه له ټولو موارد سره د المنټونو له لوګو سره استفاده کوئ.